هر کاروبار لومړی له مفکورې څخه سرچینه اخلي. تاسو باید د کاروبار لپاره لومړی یوه مفکوره انتخاب کړئ او وروسته له هغې څخه یو کاروبار پیل کړئ. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د کاروبار د مفکورې د پیدا کولو په سرچینو وغږیږم. دا چې موږ له کوم ځای څخه کولی شو مفکورې پیدا کړو، د مفکورې د پیدا کولو سرچینې چیرته دي او څرنګه کولی شو یوې ښې او یوې لویې مفکورې ته ورسیږو ترڅو زموږ لپاره هغه مفکوره یو لوی کاروبار رامنځته کړي. زه نقیب الله حبیبي یم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېر ځوانان له ما څخه پوښتنه کوي چې زه غواړم کاروبار پیل کړم اما مفکوره نه لرم، زه باید په کوم مفکوره باندې کار پیل کړم، له کوم ځای څخه کولی شم چې مفکوره پیدا کړم. د دې پوښتنې د ځواب لپاره زه وایم چې بې نهایت یا لایتناهي ځایونه دي چې تاسو کولی شئ له هغې څخه مفکورې پیدا کړئ. لومړی راځم دې ته چې که چیرې تاسو وغواړئ چې یوه مفکوره پیدا کړئ نو کوښښ وکړئ چې یوه لویه ستونزه حل کړئ. یعنې که چیرې موږ د نړۍ لویو کاروبارونو ته وګورو، هغه کاروبارونو ته وګورو چې هغه میلیارډ ډالري ارزښتونه لري، هغه په ټوله نړۍ کې خدمات لري یا ټولې نړۍ ته جنسونه وړاندې کوي، د هغوی مفکورې چې دي لویې ستونزې یې حل کړي دي. نو که چیرې تاسو لویې ستونزې په ټولنه کې حل کړئ او لوی مشکلات له منځه یوسئ نو تاسو کولی شئ چې یوې ښې مفکورې ته ورسیږئ او په هماغه مفکوره باندې تاسو کار شروع کړئ. که چیرې تاسو ارزښت ټولنې ته وړاندې کړئ یعنې یوه لویه ستونزه حل کړئ نو تاسو هم کولی شئ ارزښت د خپل ځان لپاره ترلاسه کړئ او عواید او همدارنګه ګټه ترلاسه کړئ. تاسو وګورئ د نړۍ لوی کاروبارونه لکه ګوګل، لکه فیسبوک، لکه امازون ډاټ کام، لکه الیبابا ډاټ کام او همدارنګه نور کاروبارونه دوی ډېرې ساده مفکورې لري. وګورئ فیسبوک یو نفر له بل نفر سره وصل کوي، امازون آنلاین پلورنځی ده او همدارنګه دې ته ورته نور لوی لوی کاروبارونه دوی ډېره ساده مفکوره لري. نو موږ کله چې وغواړو یو کاروبار پیل کړو هغه مفکوره لومړی باید ووینو، هغه له هر لوري څخه له هر بود څخه وڅېړو او وروسته له هغې څخه په هغه باندې اقدام شروع کړو. اوس راځم دې ته چې له کومو لارو څخه کولی شو او همدارنګه له کومو سرچینو څخه کولی شو چې د کاروبار لپاره مفکوره پیدا کړو. لومړنۍ لاره تحقیق او څېړنه کول دي. تاسو کولی شئ څېړنه وکړئ، تحقیق وکړئ او د هغه تحقیق او څېړنې پایله تاسو په یو کاروبار باندې تبدیله کړئ، تاسو په هغه په یو بزنس باندې تبدیله کړئ. وګورئ که چیرې تاسو په پوهنتون کې یو مونوګراف لیکئ، په یو مونوګراف باندې کار کوئ یا د ماسټرۍ تیزیس تاسو دفاع کوئ، هغه موضوع باندې چې تاسو کار کوئ، هغه موضوع چې تاسو څېړنه په هغه باندې کوئ، هغه کولی شئ تاسو په کاروبار باندې تبدیله کړئ. د نړۍ د معتبرو پوهنتونونو محصلین کله چې فارغېږي نو هغوی کله چې د تیزیس دفاع کوي، کله چې د مونوګراف دفاع کوي، په اخر کې هغه تیزیس یا هم مونوګراف په یو فابریکه باندې، په یو کاروبار باندې، په یو بزنس باندې تبدیلوي. بدبختانه په افغانستان کې یوازې مونوګراف ولیکل شي او هغه هم بیا په کتابخانه کې کېښودل شي او هیڅ څوک هغه مطالعه کوي هم نه او په کاروبار هم نه تبدیلیږي. نو دا د دې لامل کېږي چې محصلین زموږ بېکاره پاتې شي او دوی ته کار پیدا نه شي او بالاخره کله چې دوی فارغ شي دوی په نورو ځایونو کې په کار پسې ګرځي، په داسې حال کې چې دوی کولی شي هماغه پروژه چې دوی تحقیق په هغه کولو هغه په یو کاروبار باندې تبدیله کړې وای. نو که چیرې تاسو مونوګراف لیکئ په یوه موضوع باندې، په کوم موضوع چې تاسو څېړنه کوئ، کوښښ وکړئ چې په هغه داسې څېړنه وکړئ چې هغه په اخر کې په بزنس باندې تبدیله شي. د مفکورې پیدا کولو بله لاره چې د هغه له پوهو خلکو سره ناسته ولاړه کول دي، د هغوی څخه پوښتنه کول دي، د هغوی سره ګرځېدل دي. ځکه د دوی ذهن چې وي ډېر خلاق وي، ډېر څه هغوی لیدلي وي، نو تاسو کولی شئ د هغوی څخه پوښتنې وکړئ په مختلفو برخو کې ترڅو تاسو یوې مفکورې ته ځان ورسوئ. د مفکورې پیدا کولو بله لاره هغه د اطلاعاتي او معلوماتي سرچینو څخه استفاده کول دي، لکه انټرنیټ، لکه مجلې، همدارنګه نندارتونونه. تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې خورا ډېرې مفکورې پیدا کړئ. هره مفکوره چې د تاسو لپاره مناسبه وه په هغه باندې کولی شئ تاسو پانګونه وکړئ. په ګوګل کې تاسو کولی شئ سرچ وکړئ، په یوټیوب کې تاسو کولی شئ سرچ وکړئ، له مختلفو بزنسونو سره، له مختلفو محصولاتو سره، له مختلفو کاروبارونو سره تاسو کولی شئ ځان آشنا کړئ او د هغې له طریقه تاسو وګورئ چې د کوم کاروبار لپاره تاسو مناسب یئ. په هماغه برخه کې تاسو کولی شئ بیا پانګونه پیل کړئ او د ځان لپاره د کاروبار مفکوره انتخاب کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ نندارتونونو ته لاړ شئ، حتی مختلفې کمپنۍ وګورئ، مختلف شرکتونه وګورئ او د مختلفو محصولاتو سره ځان آشنا کړئ او د هغې طریقه د تاسو ذهن ته ممکن یوه مفکوره درشي او هغه مفکوره ممکن تاسو لپاره مناسبه هم وي. نو په هغې باندې تاسو کولی شئ کار پیل کړئ. اما کله چې تاسو یوه مفکوره وټاکله او یوه مفکوره مو انتخاب کړله باید د ځان څخه بعضې پوښتنې وکړئ. لومړۍ پوښتنه باید دا وکړئ چې دغه مفکوره چې ما انتخاب کړې ده، دغه مفکوره چې زه غواړم په دغه برخه کې پانګونه وکړم، دا څومره ظرفیت لري چې دا لویه شي، یعنې دا په یوه خاصه جغرافیه کې محدوده ده که نه دا د نړۍ په سطحه ده، د سیمې په سطحه ده یا د ټول افغانستان په سطحه ده. هر څومره چې مفکوره په کمه جغرافیه پورې اړه ولري
ارزښت د هغې کمیږي. نو تاسو کوښښ وکړئ په داسې مفکورو باندې کار وکړئ چې هغه د لویېدلو ظرفیت ولري، یعنې هغه یو نړیوال کاروبار شي که چیرې تاسو ډېر زحمت په باندې وباسئ. وګورئ فیسبوک یوه نړیواله مفکوره ده، ګوګل وګورئ یوه نړیواله مفکوره ده، امازون ډاټ کام وګورئ یوه نړیواله مفکوره ده. نو داسې یوه مفکوره مه انتخابوئ چې هغه د لویېدلو او پرمختګ وړتیا یا هم ظرفیت ونه لري. بله پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې آیا خلک حاضر دي چې د دغې مفکورې لپاره پیسې ورکړي؟ یعنې که چیرې زه په دغه مفکوره باندې پانګونه وکړم، په دغه برخه کې کار وکړم، آیا خلک حاضر دي چې په دغه برخه کې ماته پیسې راکړي زما کاروبار ته، تر څو زما کاروبار پرمختګ وکړي؟ مثلا تاسو یوه مفکوره انتخاب کړله چې زه غواړم د کابل ښار هوا پاکه کړم. اوس تاسو له ځان څخه دا پوښتنه وکړئ چې آیا د کابل ښاریان یا دولت یا نور څوک حاضر دي چې د دغې ستونزې د حل په مقابل کې تاسو ته پیسې درکړي؟ که چیرې حاضر وو چې تاسو ته پیرودونکي پیسې درکولی شي په هغه برخه کې پانګونه وکړئ، او که حاضر نه وو یا چا په دغه برخه کې پیسې نه ورکولې، په هغه برخه کې تاسو پانګونه مه کوئ. بله پوښتنه چې باید له ځان څخه وکړئ هغه دا ده چې له ځان څخه وپوښتئ چې آیا دغه مفکوره د دې ارزښت لري چې زه باید څو کاله خپل وخت، خپله انرژي او خپلې سرچینې هلته مصرف کړم؟ ځکه د یوې مفکورې بریالي کول ډېر وخت، سرچینو او منابعو ته اړتیا لري. نو تاسو باید حتما له ځان څخه دا وپوښتئ چې آیا دغه مفکوره د دې ارزښت لري چې په دغه برخه کې زه خپلې سرچینې مصرف کړم او که یې نه لري؟ بله پوښتنه چې باید حتما له ځان څخه وکړئ هغه دغه ده چې زه چې په دغه برخه کې پانګونه کوم، زه چې دغه مفکوره انتخابوم، زه خپله په دغه برخه کې څه مزیت لرم، زه خپله په دغه برخه کې څه ځانګړتیا یا ګټه لرم. یعنې زه که چیرې وغواړم یو رستورانت جوړ کړم، زه په رستورانت کې څه پوهیږم؟ آیا په رستورانت کې زه پوهه لرم، زه تجربه لرم، زه ښه ټیم لرم، څه شی زه لرم چې زه باید رستورانت جوړ کړم؟ آیا دلته فرصتونه ډېر دي؟ آیا په دغه برخه کې زه ډېره پوهه لرم؟ کوم څه د دې لامل کېږي چې زه باید په دغه برخه کې داخل شم؟ یعنې ولې د ځان څخه د ولې پوښتنه حتما وکړئ چې ولې زه باید دغه برخه ته داخل شم. یعنې هره مفکوره چې د هغه باید یو ځل ولیدل شي او وروسته له هغې څخه هغه په کاروبار باندې تبدیله شي. د نړۍ له 1500 شتمنو خلکو څخه، له هغو خلکو څخه چې دوی د کاروبار له طریقه شتمني ترلاسه کړې وه، د هغو څخه یوه څېړنه ترسره شوه چې له دوی څخه یې وپوښتل چې تاسو د کاروبار لومړنۍ مفکوره له کوم ځای څخه پیدا کړله؟ یعنې کله چې تاسو کاروبار پیل کولو، هغه د مفکورې منبع یا سرچینه مو له کوم ځای څخه وه؟ تاسو مفکوره څرنګه پیدا کړله؟ جالبه دا وه چې لږ تر لږه 70% خلکو ځواب ورکړی و کله چې موږ د کاروبار لپاره لومړنۍ مفکوره پیدا کوله، هغه موږ په پخواني ځای کې چې کار کولو، یعنې په هغه پخواني ځای کې چې موږ مصروف وو، د هغه ځای څخه موږ هغه مفکوره پیدا کړله. یعنې زموږ مدیر، زموږ رئیس او زموږ همکارانو چې زموږ سره کار کولو، هغه کار په ښه ډول نه ترسره کولو. نو ما ولیدل چې دغه کار دوی په ښه توګه نه ترسره کوي، نو زه باید له دوی څخه جدا شم. نو تجربه مې هم لرله او پوهه مې هم لرله او د خپل نوښت او خلاقیت څخه مې ګټه واخیستله او د ځان لپاره مې یو کاروبار جوړ کړلو. یعنې له پخواني کاروبار څخه یا له پخواني بزنس څخه یا په هغه ځای کې چې ما کار کولو، یعنې زه کارمند وم، یو کار کوونکی وم بل ځای، هلته دغه مفکوره ماته پیدا شوله. 22% خلکو ویلي وو چې موږ ته په تصادفي شکل سره، په اتفاقي شکل سره دغه مفکوره زموږ ذهن ته راغله. یا مو مطالعه کوله، یا یو بل ځای مصروف وو، یا په بازار کې تاوېدلو، یا مو له یو چا سره مجلس او بحث کولو، نو په تصادفي شکل سره زموږ ذهن ته دغه مفکوره راغله. 3% خلکو ویلي وو چې موږ علمي څېړنه کوله او کله مو چې علمي څېړنه ولیدله چې کامیابۍ ته رسېږي، نو په هغه برخه کې موږ پانګونه وکړله. یعنې دوی څېړنه کوله، تحقیق یې ترسره کولو، په سیستماتیک شکل سره دوی مخته تلل او دوی دغه مفکورې ته ورسېدل. د بېلګې په توګه دوی په یوه دوا باندې کار کولو او کله چې ولیدل دغه دوا چې له دغه دوا سره موږ ګډه کړو، یوه بله دوا ورڅخه جوړېږي او د دغه مرض علاج ورڅخه جوړېږي، نو دوی هغه مفکوره هلته پیدا کړله او د هغې څخه یو کاروبار جوړ کړلو. 2% خلکو ویلي وو چې موږ د نورو خلکو مفکورې ته توسعه ورکوله، پرمختګ مو ورکولو او دوی له موږ څخه پوښتلي وو چې څرنګه کولی شو دغه مفکوره په ښه ډول سره عملي کړو او کاروبار ترې جوړ کړو. نو موږ ته دغه مفکوره پیدا شوله. 1% خلکو ویلي وو چې موږ ته د واده په لومړۍ میاشت کې، یعنې کله چې موږ ماه عسل یا هغه سفر ځای ته تللي وو، د واده په لومړۍ میاشت کې وو، نو موږ ته دغه مفکوره پیدا شوله ځکه موږ ډېر خوشحاله وو. او کله چې انسان خوشحاله وي، دوی ته ډېرې ښې مفکورې ذهن ته ورځي. خو بعضې خلک پیدا کېږي چې د هغوی په ذهن کې خورا ډېرې مفکورې وي. دوی وایي چې موږ دومره ډېرې مفکورې لرو. دا د دې معنی لري چې دوی هیڅ مفکوره نه لري. یعنې که چیرې یو څوک ډېرې مفکورې لري، هغه په عمل باندې نه تبدیلوي، دا د هغه چا سره مساوي ده چې هیڅ مفکوره نه لري. دا د هغه چا سره مساوي ده چې هیڅ مفکوره نه لري. ځکه تر ټولو مهم عامل د یوې مفکورې هغه په عمل باندې تبدیلول دي. که چیرې تاسو مفکوره په عمل باندې تبدیله نه کړئ، هغه د تاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري. که څه هم مفکوره مهمه ده، د فکر کولو محصول دی،
خو د هغې څخه مهم د هغې عملي کول دي. نو کله چې تاسو مفکوره پیدا کړله، هغه مو ولیدله چې د تاسو لپاره مناسبه ده چې په دغه برخه کې پانګونه وکړئ. د هغې لپاره باید تاسو یوه برنامه جوړه کړئ چې هغه څرنګه تاسو عملي کړئ. کله چې تاسو برنامه جوړه نه کړئ، تاسو ته بانک پور نه درکوي. تاسو نشئ کولی پانګوال د هغې مفکورې لپاره جذب کړئ. او همدارنګه ټیم ډیر مهم دی. نو کله چې د تاسو ټیم قوي وي، هر پانګوال حاضر دی چې د تاسو په مفکوره باندې پانګونه وکړي. او همدارنګه د خپلې مفکورې لپاره مو ستراتیژي مشخصه کړئ چې تاسو څرنګه بازار ته داخلیږئ، څرنګه تاسو بازار نیسئ او څرنګه د ځان لپاره پیرودونکي پیدا کوئ. ځکه چې د هر کاروبار اساس چې دی هغه په خرڅلاو کې دی. که چیرې موږ وغواړو کاروبار پیل کړو، نو موږ مشتری یا هم پیرودونکي ته اړتیا لرو. او بل دا چې لومړی تاسو خپله مفکوره ارزیابي کړئ، تاسو یې وګورئ، تاسو هغه ټیسټ کړئ، تاسو هغه امتحان کړئ. کله چې د ټیسټ یا د امتحان او همدارنګه د ارزیابۍ نتیجې مثبته راووتله، وروسته له هغې په هغې باندې پانګونه وکړئ. د بېلګې په توګه تاسو غواړئ یو ویبسایټ جوړ کړئ، لومړی د هغې یوه نمونه جوړه کړئ، تاسو وګورئ چې آیا دغه ویبسایټ کار ورکوي او که نه ورکوي. کله چې ځواب مثبت و، څېړنه مو وکړله، تحقیق مو وکړلو، وروسته له هغې په هغه باندې پانګونه وکړئ او اقدام وکړئ او خپلې سرچینې هماغه طرف ته وقف کړئ.